زما ته په خاندان کې پریشانی شته، زما ته په مملکت کې پریشانی شته، زما ته په کورنۍ کې پریشانی شته، د امت مسلمه پریشانی شته. دې د ختموالي لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی دی، د خلکو پریشانی نه ختمه کړي. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه په سلیل کې د خلکو په خدمت کې لګیا و. امام ابن قیم رحمه الله ورنه کله پوښتنه وکړه چې جناب شیخ صاحب دا څه مسله ده، د هر مسلمان سړي سره ته منډې ترړې وهې، منډې ترړې دې شروع کړې دي. هغه به یو حدیث ورته ویلی چې الله عز وجل د بنده په تایید کې واقع کېږي تر څو پورې چې دقه بنده نه بل مسلمان په تایید کې واقع شي. ته وګوره ما تر مسلمان سره څومره خدمت کړې ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس دی په تاسو کې مسلمان او هغه د مسلمان سړي سره یو ساعت منډه واخیسته، یو ساعت، نتیجه به دی، اجر به دی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو میاشت په مسجد نبوي کې اعتکاف وکړي. نو یو میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکړي، عمل اعتکاف دی، د هغې سره روژه ده، معتکف پیغمبر دی، ځای مسجد نبوي دی، لږ اجر دی که زیات اجر دی؟ ډېر انتهایي اوچت اجر دی. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه به 40 غنټې د مسلمانانو سره منډه واله نیت به صحیح و، د الله د رضا په خاطر زما دا مشکل دی، هېڅ تشویش مه کوه سره د سره منډه، د سره منډه، د سره منډه. او بیا د ابن قیم صاحب تربیت یې وکړي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل د بنده په کومک کې دی تر څو پورې چې دا بنده د بل مسلمان سړي په کومک کې واقع شي. په دې باندې زما د رب کومکونه ما نه راجلبېږي. د وکیل صاحب نمبر به والو، د شاروال صاحب نمبر به والو، د امنیت صاحب نمبر به والو، د والي صاحب نمبر به والو، لیکن په ټولو کې د کمال خبره دا ده چې د رب العالمین کومک موږ ځان له راجلب کړو.